ولسمشر ماڼۍ د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې ولسمشر د سولې له خبرو سره مخالفت کوي. یو شمېر رسنیو د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي قطر کې د سولې خبرو په طرز العمل توافق شوی، خو ولسمشر مخالفت کوي. ولسمشر ماڼۍ وایي حکومت په پوره ژمنتیا او زړورتیا سره د سولې پروسې لپاره ګامونه اخیستي او د باعزته او تلپاتې سولې لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر ته سوله لومړیتوب لري، په همدې خاطر یې په مختلفو وختونو کې د سولې په برخه کې زړور او اساسي ګامونه اخیستي دي. موږ پر یو داسې سوره باور لرو چې په هغه کې دا 40 کلنه جګړه د تل لپاره ختمه شي، افغانان د تلپاتې او پایداره سولې خاوندان واوسي. په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم د ټول قوت او صلاحیت سره مذاکرات کوي. د دوی د مذاکراتو اساس د افغانستان اساسي قانون او د مشورتي لویې جرګې پریکړې دي. د چارو یو شمېر شنونکي هم د سولې پروسې په برخه کې د یو شمېر کړیو او رسنیو تخریبونکي خبرې او راپورونه د هیواد په ګټه نه بولي او دا ډول کړنې د افغانستان د دښمنانو کار ګڼي. دوی وایي یو شمېر کړیو ته د نظام ړنګېدل او وسلهبالو طالبانو ته واک سپارل سوله ښکاري، خو ولسمشر غني د باعزته او تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې کوي چې ورسره جګړه پای ومومي او د افغانانو د وینې تویېدل بند شي. په خپل سر څرګندونې دا د سولې سره مرسته نه کوي. که څوک قوي اسناد لري هغه اسناد دې وړاندې کړي، مطبوعات دې د سولې سره مرسته وکړي، د رئیس جمهور سره دې مرسته وکړي. څومره چې ماته معلومه دی زمونږ ښاغلی جمهور رئیس کاملا سولې ته وفادار، سولې ته ټینګ عزم لري چې سولې ته ورسیږي. خو په دې معنا نه چې هر څه ورخوشي کې وطن کې بیا یو جګړه منځته شي، لکه د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې چې د سولې په نامه باندې اوسه پرې مونږ کړي وو په افغانستان کې جګړه. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا د سولې په برخه کې د حکومت هڅې ستایي او وایي د 20 کلنې جګړې لومړی اوربند د ولسمشر محمد اشرف غني په هڅو ټینګ شو. د کابل سولې پروسه د سولې مشورتي لویه جرګه او همداراز په لږ وخت کې د 500 څخه زیاتو طالب بندیانو خوشي کول د سولې لپاره د ولسمشر ژمنتیا ښیي. دوی وایي هغه رسنۍ چې له بهرنیو هیوادونو تمویلیږي د هغوی په ګټه کار کوي او عامه ذهنیتونه تخریبوي چې د سولې لپاره به ډېر خطرناک تمام شي. ګوره چې یو شمېر رسنۍ د دولت په ضد باندې ضد نفیس راپورونه جوړوي او غواړي چې ولسمشر د سولې مخالف وښیي او بدنامه یې کړي. نو ولسمشر خو په سوله کې خپل نیت څرګند کړی دی چې په سر کې 15,000 بندیان خوشي کړل او مشورتي لویه جرګه د سولې په اړه باندې راوغوښتله او ډېر کارونه داسې نور وکړل چې په تېرو کلونو کې تاسو وګورئ چې اوربند یې وکړ. نو دا د سولې لپاره یو ښه نیت څرګندونه ده چې ولسمشر کړې. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو هم د سولې په برخه کې د یو شمېر رسنیو راپورونه او د ځینو کړیو خبرې مغرضانه ګڼي او وایي چې د سولې په برخه کې باید د حکومت ملاتړ وشي تر څو افغانان د یوې تلپاتې او باعزته سولې څخه برخمن شي.